أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. سورة النصر مدنية وهي 3 آيات. سورة النصر په مدینه منوره کې نازل شوی دی او 3 آیاتونه دي. د دې سورت دویم نوم دی سورة التودیع. د تودیع معنا څوک رخصتول. نو په دې سورت کې د پیغمبر علیه السلام د وفات زمانہ نږدې کېدو طرف ته اشاره ده. دې وجې نه سورة التودیع ورته ویلی شي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ سورۃ نصر دا قرآن پاک آخری سورت تے. مطلب دا چې د دین رستو بل سورت مکمل نه نازل شوی. آخری مکمل سورت چې نازلې ده هغه سورۃ نصر ده. آیاتونه به د دین رستو نازل شوی وي. آیاتونه رستو نازل شوی خو صورت مکمل دی نه پس نه دی نازل شوی. لکه سورت فاتحه چې د ټولو نه اول مکمل سورت دی. دا اول مکمل سورت خو دی دینه مخکې آیاتونه خو نازل شوی. اقرأ باسم ربک الذی خلق پوره سورت مخکې نه دی نازل شوی. سورت فاتحه مکمل سورت اول نازل شوی. نو دغه شانته سورۃ النصر مکمل سورت د ټولو اخر نازل شوی دی. دین وروسته مکمل بل سورت نه دی نازل شوی. آیاتونه واپسې نازل شوی دي. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې د پیغمبر علیہ السلام د حج په موقع باندې دا آیات نازل شوی چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. د دې نازلېدو نه وروسته پیغمبر علیه السلام په دنیا کې صرف 80 ورځې پاتې شو بیا وفات شو. دې نه وروسته د کلاله آیات نازل شوی د میراث. کلاله هغه چاته وایي چې مور پلار یې نه وي بال بچې یې نه وي نو دې ته کلاله وایي. نو د کلاله د میراث آیات دې نه پس نازل شوی دی او د هغې نه پس د پیغمبر علیه السلام عمر 50 ورځې پاتې و. ورپسې بیا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص تر اخره پورې دا نازل شو. دین وروسته د پیغمبر علیه السلام عمر 15 ورځې او دا غې نه پس اتقوا یوما ترجعون فيه الى الله نازل شو چې دین پس پیغمبر علیه السلام 21 ورځې او دویم روایت کې چې اوور ورځې پاتې او بیا وفات شو.
دا واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله دا آیات ته ټول وروسته دی او مکمل صورت د ټول وروسته چې راغلی دی هغه اذا جاء نصر الله. په دې آیات کې اذا جاء نصر الله والفتح د دې فتح نه مراد فتح د مکې ده. بعض علما فرمایي چې د فتح مکې نه مخکې دا نازل شوی دی او بعض وایي چې نه رستو نازل شوی دی. اذا جاء دین په ظاهره د فتح مکې نه مخکې نازلېدل معلومیږي. نو دا آیاتونه د فتح مکې په وخت یا د حجة الوداع په موقع باندې نازل شوي دي. نو د دې مطلب دا کیدی شي چې په دغه موقع باندې پیغمبر علیه السلام دا صورت لوستلی دی چې د خلکو دا خیال راغی چې ګنې اوس نازل شو. فتح مکې په وخت نه فتح مکې نه مخکې نازل شوی دی. دا یو زیری دی د مکې د فتح کېدو. هغه وخت کې تلاوت وشو د مکې د فتح کېدو په وخت کې لکه خلکو خیال وکړي چې دا نازل دي. په دې صورت کې د پیغمبر علیه السلام د وفات د وخت د نږدې کېدو اشاره ده چې د دین مقصد پوره شو. اليوم اکملت لکم دینکم په دې کې اعلان شو چې دین مکمل شو. نو پیغمبر علیه السلام دنیا ته الله را لېږلی دی د څه دپاره؟ د دین د پوره کولو دپاره. نو چې دین پوره شو د پیغمبر علیه السلام دنیا ته د راتلو مقصد هم پوره شو. نو اوس په دنیا کې پاتې کېدل نشته، آخرت طرف ته تګ او آخرت له تیارې دی. چې کله دا صورت نازل شو پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو په جمع کې د دې تلاوت وکړ. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهم دوی موجودو. نور صحابه کرامو ټول خوشاله شو چې په دې کې د مکې د فتح کېدو خوشخبری ده. عباس رضی الله تعالی عنہ وجړل د پیغمبر علیه السلام تر دی. پیغمبر علیه السلام ته تپوس کوي چې ولې جاړې؟ نو عباس رضی الله تعالی عنہ عرض کوي وی په دې کې ستا د وفات خبر پټ پروت دی. پیغمبر علیه السلام یې تصدیق وکړو. عمدہ خبره عمدہ مضمون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی راغلی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی چې زمان فضل کې دا خبره ده. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تبا اوین دا خلق. ورأيت الناس خلق با اوین يدخلون في دين الله چې داخليږي دا الله په دین کې افواجا ډلې ډلې. فتح مکې نه مخکې ډېر خلق داسې وو چې د پیغمبر علیه السلام رسالت او د اسلام حقانیت باندې تقریبا یقین برابر و، خو په اسلام کې نه داخلېدل. د دې وجې چې قریش مخالفت کوي. خو چې کله قریش مکه مسلمانان شو اسلام قبول کو نو دغه وخت کې د عرب قبایلو اغیره
او خطرہ ختم شو او ډلې ډلې خلک براتلل په اسلام کې داخلېدل. فتح مکې نه پس د یمن نه 900 کسان په یو ځای ډله را روان دي او په اسلام کې داخل شو. په لاره باندې بانګونه ویل او مدینه منورې ته راتلل، اسلام کې داخلېدل. په لاره د قرآن شریف تلاوت بیان کو. نو دقه شانتې عرب قبایل ډلې ډلې به راتلل او اسلام کې به داخلېدل. فسبح بحمد ربك واستغفره، پس ته پاکی بیانوا د حمد د رب ستا سره، پاکی بیانوا د خپل رب حمد وایا، واستغفره او د الله نه بخنه غواړه. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام مکہ مونږ کو نو دا دعا به کوله، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ دا صورت نازل شو دین پس پیغمبر علیہ السلام پناستا پاستا تلو راتلو ہر وقت کے بداوے سبحان اللہ وبحمده استغفر اللہ واتوب الیہ. او فرمایل دے چې ما ته د دې حکم راکړی شوی دی او دلیل کې به وی چې اذا جاء نصر الله، دا صورت به ولسته. د دې صورت نازلېدو نه پس پیغمبر علیہ السلام په عبادت کې ډېر کوشش کو، دومره به عبادت کو چې خپې مبارکې به وپړسېدې. اذا جاء نصر الله والفتح، چې کله راشي امداد د الله، والفتح او فتح راشي د الله امداد راشي، او د مکې مکرمې د فتح کېدو آثار او علامې راورسېږي. ورأيت الناس او تؤمن خلق لرا يدخلون في دين الله چې داخليږي په دین د الله کې، اسلام کې داخليږي افواجا ډلې ډلې، چې تؤمن چې خلق ډلې ډلې داخليږي. نو پوه شه چې په دغه وخت کې دنیا ته ستا د راتلو مقصد پوره شو، دین مکمل شو، نو د آخرت ته سفر تیاری شروع کا. فسبح بحمد ربک، پس پاکی بیانوا سره د حمد او د ثنا د رب ستا، واستغفره بخنه غواړه د ربنا، د څه بخنه غواړه. پیغمبر علیہ السلام ته الله ډېر لوی شان ورکړی دی. نو د ټولو نه بهترین کارونه پیغمبر علیہ السلام به کوي، خو کله به داسې وشو چې یو کار به بهتر و، نو هغه بهتر کار به پیغمبر علیہ السلام وکړو او بهترین به ترې نه پاتې شو. نو په بهتر کې څه ګناه نه وه، خو د پیغمبر علیہ السلام شان داسې و چې بهتر به ولې وکړو، بهترین به دې کړو. نو په دې به د پیغمبر علیہ السلام زړه داسې غمجن غونډه شو چې ما نه بهترین پاتې شو، بهتر مې وکړو. نو به یا بهتر کول ګناه نه وه، خو د پیغمبر علیہ السلام شان لوی دی. نو په دې وجه پیغمبر علیہ السلام به غمجن شو، الله ورته د دې بخښنه غواړه. ترک اولا، اولا بهترین ته وایي، هغه بهترین د نه ترک شو، د هغې په ترک د الله نه بخښنه غواړه. واستغفره بخنه غواړه د الله نه، انه کان توابا، بېشک دا الله پاک معافي کوونکی دی، توابا توبه قبلونکی او معافي کوونکی دی. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب
دا سورت اللهب دی او مکه مکرمه کې نازل شوی دی. په دې کې 15 آیاتونه دي. ابو لهب د پیغمبر علیه السلام تره دی او اصلي نوم د عبد العزا. عزا د یو بت نوم دی، نو دی د هغه غلام او بنده دی، دی نوم دی. دا نوم مشرکانه دی، د مشرکانو دا نومونه دي. عبد العزا نوم کې ښودل جایز نه دي. او دې د رنګ ډېر زیات خشته و، دا رنګ یې تت سور سپین او د مخ به چمک کو، شغلې ته تلې. په دې وجه باندې دته به ابو لهب وې د لمبې پلار. قرآن پاک د اصلي نوم پرېښوده، عبدالعزا نوم یې پرېښوده ځکه دا نوم مشرکانه دی. او دا ابو لهب دې ته اسم کنیه وایي. نو لهب لمبې ته وایي او د جهنم د لمبو سره مناسبت دی، په دې وجه دی کې ابو لهب نوم ذکر شو. دې د پیغمبر علیه السلام ډېر سخت دشمنو، د اسلام دشمنو مخالفت به کو. پیغمبر علیه السلام او مسلمانانو ته به قسم قسم تکلیفونه رسول. چې پیغمبر علیه السلام با خلکو ته د اسلام دعوت ورکو، د دې به واپسې و او ستغس پورې به یې ویلې د ده مه منئ. شان نزول د دې صورت داسې دی چې پیغمبر علیه السلام ته دا آیاتونه نازل شو، وانذر عشیرتک الاقربین، دا خپل نږدې رشته دار دی او یروه. د پیغمبر علیه السلام کوه صفا ته وخته. دا صفا مروه دوه واړه واړه غرونه وو. د دې صفا غر ته وخته او خپل قبیله قریش د خلکو ته आवाज وکړ. بعض روایتو کې راځي چې आवाज وکړ یا صباحا. دا یا صباحا دا د خطرې یو اعلان بګڼل کېدو. یا صباحا اعلان وشو. او بیا یا بني عبد مناف، یا بني عبد المطلب، یعنی د خپل خاندان نمونه واغشتل. اے فلانو اے فلانو. نو ټول خلک راجم شو، قریش راجم شو. پیغمبر علیہ السلام او تو فرمایل که زه تاسو له دا خبر درکم چې یو دشمن په تاسو حمله کوونکی دی، سبا یا بیګا په تاسو حمله کوي، نو تاسو به زما تصدیق وکړئ، خبره به مې ومنئ. وی ټولو په یو آواز وی چې او تصدیق به دې وکړو. دا چېرته دروغ نه دي ویلي. بیا پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې زه تاسو یروم د یو ډېر سخت عذاب نه چې د شرک او د کفر په صدا کې کم عذاب مقرر دی، د هغې نه م یروم. وی دا چې واورېدل نو ابو لهب ووی تبا لکا الهذا جماعتنا، تبا لکا هلاک شوي، الهذا جماعتنا تا من ایله بیله دې را جمع کړو. او په پیغمبر علیه السلام باندې د کاڼي ګزار د پاره لاس پورته کړ. نو دا آیاتونه الله نازل کړ. تبت یدا ابي لهب وتب. ید په معنا د لاس دی. انسان چې څونه کارونه کوي نو په ټول بدن یې کوي، خو لاسونه مخکې کېږي د هر کار لپاره. نو دې وجې نه د چا د ذات نه تعبیر کېږي په ید سره، په لاس سره.
ناستی تباشی دید ټول تباشی. یو روایت کې دی چې ابو لهب یو ورځ خلکو ته ویل وی محمد وی صلی الله علیه وسلم چې د مرګ نه پس فلانې کار کیدونکي دی او بیا د خپل لاسونو ته وکتل وی دې لاسونو کې خو زه اسم نه وینم نو د خپل لاسونو ته وی تبا لکما ما ارى فیکما شیئا مما قال محمد. لاسونو ته وی خوار شه زه په تاسو کې نه وینم هغه شی چې محمد یې وی صلی الله علیه وسلم. لاسونو ته وی چې تاسو تباہ او برباد شه تاسو کې خدا هغه څه نه وینم چې د کوم خبر پیغمبر علیه السلام وی. په دې مناسبت باندې قرآن کې د هلاکت نسبت لاسونو ته شو، لاسونه دې تباشي. تبت یدا ابي لهب، دواړه لاسونه د ابو لهب د تباہ او برباد شي، دا خیری دي. وتب او تباہ او برباد شو. نو لومړنۍ جمله تبت یدا ابي لهب دا د خیرو په انداز کې ویل شو، خیری دي ابو لهب د تباہ او برباد شي. وتب دې جمله کې د دې خیرو د قبلېدو خبر ورکړی شو چې دا خیرې قبول دي او دې تباہ او برباد شو. دا خیرې الله ولې وکړي چې کله ته په پیغمبر علیه السلام گزار کو او ته ورته چې تبا لکا ته تباہ او برباد شي. لهذا جماعتنا اله بلدې له را جمع کړو. د هر مسلمان په زړه کې یو جوش راغی چې موږ دې ته خیرې وکړو. د دې خیرو جواب دی ورته وکړو. الله جواب وکړو چې دې تباہ او برباد شي. د مسلمانانو هغه خیر او غضب د هغې لپاره الله په خپله خیرې ورته وکړي. د مسلمانانو د زړه د خواهش مطابق خیرې وشولې. ورسره د دې خیرو د قبلېدو خبر ورکړی شو چې دا خیرې قبول دي او دې تباہ او برباد دی. د دې خیرو اثر دا وشو چې د بدر د غزا په 9مه ورځ باندې په ابو لهب باندې د طاعون یو ننکۍ راغله او د هغې ننکۍ په وجه ټول بدن یې سخا شو. دغې ننکۍ ته عربو عدسه وي. دا ننکۍ داسې وه چې خلک به یېرېدل چې د ده نه ماته دا مرض ونه لګېږي. نو د خپل کور بندیانو هم ابو لهب خوش پرېښوده، یوازې تنې تنها په یو ځای کې پروت دی. خپل خپلوان یاران دوستان هیڅ څوک هم ورله راځي نه. یا داسې سړی و چې په تمامو عربو کې مالدار، په تمام عربو کې د ټولو نه خشته، د حجرې او د بیټک دندمار ورسره و، لښکرې ورسره وې، زامن یې بې شمېره و، مال او دولت ورسره ډېر، د جرګو مشري. او یا داسې پروت دی تنې تنها چې نه وله ښځه راځي او نه وله بال بچ راځي، نه وله یاران دوستان راځي، هیڅ څوک نه راځي. بدحاله پروت دی. په دې مرض کې یوازې مړ شو. 3 ورځې پروت و. سخا بوی ته روان شو چې په خلکو بوی ولګېده او ویې کته وی ابو لهب مړ دی. نو بیا ولا مزدوران رالل، خپلوان نږدې نه راتل او کنده وکنستله او دې په ارمونو په بازوګانو په دیکو باندې کنده ته ورغلو، خورې پې ور واچولې، کاڼي پې ور وغورځول لکه مردار خر چې څوک خاښوي دقسې خاښ کړ. ما اغنا عنه ماله وما کسب، هیڅ په کار رانغې د ده هغه مال د ده، وما کسب او کومه ګټه چې ده کړې ده، نه اصل مال او نه ګټه هیڅ په کار رانغلل. ما کسب چې کوم کسب ده کړی دی مراد تېنه تجارتونو کې نفع ده چې ده په خپل مال باندې ګټلې ده، او اولاد تیرا هم مراد کېدی شي ځکه دا اولاد دا د مور پلار کسب دی.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اطیب ما اکل الرجل من کسبه بنده چې کوم خوراک کوي د ټولو نه زیات حلال پکې هغه دی چې کوم ده ګټلی دی. وان ولده من کسبه او دا بچی د دې سړي ګټه ده. اولاد د ده په کسب کې داخل دي، یعنی د اولاد ګټه هم خپله ګټه ده. نو وما کسب د ده دا ګټه چې د مال ګټه ده او که د ده دا بچي دي دی په کار رانغلل، نه اولاد په کار راغی او نه هغه مال په کار راغی. ابو لهب له الله ډیر مال ورکړو او ډیر بچي ورکړو او دا مال اولاد دواړه د ناشکرۍ په وجه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې کوم وخت پیغمبر علیه السلام دا قوم د عذاب نه ویرو، ابو لهب دا ویلو که زما دا ارواله رښتیا وایي، دا خبره حق وي، نو ما سره مال اولاد ډیر زیات دی، زه به مال ورکم اولاد به ورکم خو د دغې عذاب نه به ځان بچ کم. آیات نازل شو ما اغنا عنه ماله وما کسب، نه مال په کار راغی او نه هغه ګټه په کار راغله. د دنیا سزا او د آخرت ته چې سیصلی نارا ذات لهب، زر دی چې دی به داخل شي اور ته، داسې اور ذات لهب چې د لمبو خاوند دی. نو د مرګ نه پس په دې قبر کې په اور کې به داخل شي یا په قیامت کې په اور کې به داخل شي چې ډېر لمبو والا دی. وامرأة او د ده ښځه د ابو لهب ښځه حمالة الحطب چې د خشاک ګېډې راپورته کوونکې دی. دا هم د پیغمبر علیه السلام دشمنه وه. په دې دشمنۍ کې د خپل خاوند سره تعاون کو. دې ته به ام جمیل وی، بدبخته وه، د خپل خاوند سره د جهنم په لمبو کې به داخله شي. د دې یو صفت الله ذکر کړي چې حمالة الحطب. د دې لفظي معنا د خشاک لرګي راوړونکي یا اور لګونکي. د عربو په محاوره کې چغلي خور ته حمال الحطب وایي. حمال الحطب چغلي خور. څنګه چې خلک خشاک لرګي راجمع کې اور بلی، نو دا چغلي خور په خپله چغلی باندې د دشمنۍ اور بلی. خاندانونه جنګېږي. نو دا ښځه د ابو لهب د پیغمبر علیه السلام تکلیف رسولو کې دې به چغلیم کوله. او شومه دومره زیاته وه، بخیله دومره وه چې سره د مالدارۍ ځنګل ته به تله او خشاک به په خپل سر راوړه. مالدار کور ښځه وه، په دې ساجت و چې دا تله، خو دا بخیله دومره وه چې ځنګل ته به تله او خشاک به یې راوړه. او د ځنګل په خشاک کې غنې به یې راوړه، د پیغمبر علیه السلام په لار کې به یې غورځولې چې د پیغمبر علیه السلام او د ملګرو خپې خوږ شي. تکلیف رسولو دپاره دا ذلیل کار به یې کو. روایاتو کې راځي چې په جهنم کې به دې ته د زقوم او داسې د نور خرابو خشاکونو ګېډې ور پسر شي او دا به یې راوړي په دې خپل خاوند ابو لهب به یې اچوي او اور به ورته تیزوي. دې یو ځل د ځنګل نه خشاک ګېډې په سر کړې دی او دا لوی پنچ خلک جوړ کړي او په شا یې راواړئ، وندنې دې تنګي ته ولګئ، په شا کړي وي او وندنې تنګي ته اچوي. نو دا یو ځای کې دمچېده په غر باندې ګېډې ده خشاک ورسره دی، هغه وندنې دې تنګي نه ښکته راغی دی مرۍ ته او ګېډې اورغړېده او دا پکې نښتې وه، کله ګېډې لاندې او کله دا لاندې د غر ویښته اورغړېدله. په دنیا کې په داسې حال باندې مرداره شوله.
فی جیدها حبل من مسد، د دې په گردن کې رسۍ ده من مسد چې د قجورې د دې پاڼو نه غښتلې شوې ده. مسد هغه رسۍ چې کلکه سخته اودلې شوې وي، غښتلې شوې وي، که هغه د میزیرې وي، که د قجورو د پاڼو نه وي، که د سونډو نه وي، که د بجلۍ د اوسپنې د تارونو نه وي. تبت یدا ابي لهب وتب، تبا و برباد شو دواړه لاسونه د ابو لهب، تبا و برباد دي شي دواړه لاسونه د ابو لهب، وتب هغه تبا و برباد شوي دي. ما اغنى عنه ماله، هیڅ پکار رانغې مال د ده، وما کسب او کومه ګټه چې ده کړې ده. سيصلى نارا، ضرور چې داخل بشي دې اور ته، ذات لهب چې خاوند لمبو دی، وامرأته او خذل لهم حمالة الحطب چې په سر باندې ګېډې بار کړې د خشاک. فی جیدها په دې په گردن کې حبل من مسد، رسۍ ده مضبوطه غښتلې شوې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.